زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ابو العاص سره شوی وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه نو دا ابو العاص په هغه وخت کې په سفر باندې سفر ته تللی و. نو چې کله دی د سفر نه راغی زینب رضی الله تعالی عنها ورله اوبه موبه ورکړې، ډوډۍ وله ورکړه، خپلې خبرې اترې وشولې. نو د زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ابو العاص زما سره یو ډېر ښکلی زیری دی په تا باندې کومه، ډېر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابو العاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه الصلاة والسلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، دی مخکې نه خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل وی ابو العاص زما سره ډېر ښایسته زیری دی زه یې در باندې کومه. ابو العاص ورته هېڅ هم ونه ویل خو د خوا نه پاڅېد او روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې. وی ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کو چې ما خو په ایمان راوړی خو ته پې هم راوړه. ابو العاص ورته هېڅ ونه ویلو. وی زینب کم از کم ما ته به دې صبر کړی و، نو ما نه به دې اجازه غوښتې و، ما پورې خو به دې صبر کړی و که نه. نو زینب رضی الله تعالی ته وفرمایل تا ته مې بلکل به صبر کړی، تا سره مې به ضرور مشوره کړې وه، خو زما پلار خو رښتینی دی، زه خو په هغه باندې شک نه لرم، هغه خو صادق دی، هغه خو امین دی او تاسو ورته هم صادق او امین وایئ، دا خو دروغ نه وایي، زما په هغه باندې یقین دی ځکه مې په ایمان راوړی او یوازې په ما ایمان نه دی راوړی، زما مور خدیجه رضی الله تعالی په ایمان راوړی او زما نور خویندو وروڼو په ایمان راوړی، موږ په ټولو ایمان راوړی دی. او زما د تره زوی نه دی علي هغه په ایمان راوړی دی. او ابو العاص ستا د ترور زوی نه دی عثمان ابن عفان هغه په ایمان راوړی دی. او د بلې نه دی خبر کما ستا هغه دوست نه دی ستا هغه نږدې ملګری ابوبکر هغه په ایمان راوړی. ګوره زه یوازې نه یم، ابو العاص ته په ایمان راوړه، ته په ایمان راوړه. ابو العاص رضی الله تعالی عنه په دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی، خو وروسته بیا مسلمان شو، هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ښه زما ملګرتیا نه کوي، ولې ایمان نه راوړې؟ وی ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښود او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود او په خپل سخر باندې ایمان راوړم. زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله پیغور راکوي چې ابو العاص د خپلې ښځې د وجې نه قام نسب هم پرېښودو، د پلار نیکه دین هم پرېښودو او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا نه خوښوم. او اگر چې ستا په پلار باندې زه شک نه لرم، اگر چې ستا په پلار باندې شک نه کوم چې هغه دروغ وایي، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. ښه دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې، دا نه چې بدې ردې شروع کړې زه نه وم او تا په هغه باندې ایمان راوړی دی، زما نه دې تپوس نه دی کړی تا په هغه باندې ایمان راوړی دی. نه، صرف دومره خبره وه چې ما ته به دې لږ صبر کړی و او یقینا چې ستا پلار رښتینی دی، په هغه شک نه لرم، خو زه په ایمان نشم راوړی. زما دغه مجبوري ده چې خلک به راله پیغور راکوي، خلک به راله څه راکوي؟ پیغور راکوي. ګوره دې ته د ښځې او د خاوند ژوند وایي، څومره مینه د خپل منځ کې. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها صبر وکړو. خاوند کافر دی، زینب رضی الله تعالی په خپله مسلمانه ده او په دغه وخت کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز وه. ډېر مسلمانان داسې وو چې د هغې په نکاح کې کافرې ښځې وي او ډېر کفار داسې وو چې د هغې په نکاح کې مسلمانې ښځې وي. د مسلمان او د کافر نکاح په دغه وخت کې جایز وه. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها انتظار وکړو چې زما خاوند ابو العاص په زما ملګرتیا وکړي ایمان به راوړي، خو ایمان یې رانه وړو. حتی در دې پورې چې د هجرت وخت راغی، چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه زینب رضی الله تعالی عنها خبر شوه نو لاړه پسې ای بابا ته خو مکه پرېږدې، ته خو ځې مدینې ته، خو ما له اجازت راکړې چې زه د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شم. څومره مینه یې ورسره وه، ما له دومره اجازه راکړه چې زه د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او زینب ته د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شه. الله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، لاړ مدینې منورې ته. 2 کاله پس د غزوه بدر اسباب جوړ شو، 2 کاله پس غزوه بدر شروع شو. دلته کې کفار د ابو جهل په مرګتیا کې د مکې نه روان شو، د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو
د وجنې دپاره د مسلمانانو د ختمولو دپاره. نو چې کله ابو جهل تله که نه د ابوالعاص وسلم د کافرو د طرف نه روان شو. دی خو کافر و که نه، دیم روان شو. چې روان شو دی لاړو، زینب رضی الله تعالی به ټوله ورځ الله ته ژړل. الله یو طرف ته مې پلار دی، الله بل طرف ته مې خاوند دی. پلار او خاوند مې په مقابله کې دي. الله هغه ورځ چرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي. د هغې ورځ نه ډېر یېرېږم چې خاوند مې مړ شي، او الله د هغې ورځ نه ډېره یېرېږم چې پلار د لاسه ورکړم. الله یو طرف ته مې پلار دی، بل طرف ته مې خاوند دی. الله زه څه وکړم؟ د دې نه هم یېرېږم چې بچي مې چېرته یتیمان نه شي، او د دې نه هم یېرېږم هسې نه چې چېرته بې پلاره شم. دا څومره یو لوی امتحان دی. یو طرف ته پلار دی او بل طرف ته خاوند دی. الله غزوه بدر وشو، مسلمانانو فتح وموندله، او ابوالعاص د کافرو د طرف نه ګرفتار شو. ونیوی شو، مسلمانانو ونیوه، د کافرو په صف کې ولاړو ونیوی شو. ونیولی شو. ټول خلک په مکه کې په انتظار دی چې څه حالت به راځي. زینب رضی الله تعالی هم د کور نه بار ته راوتې ده او جاړي چې څه حالت به جوړ وي. خبر راغی، ړومبې تپوس یې وکړ زما د پلار څه حالت دی. زما په بابا پسې خو د مکې ټول خلک تللی دی، ابو جهل پسې ډېر خلک به وستی، سره د اسلق وتلي دي. زما د بابا څه حالت دی هغه راته ووایې. ورته وویل مسلمانانو بری وموندو، مسلمانان کامیاب شو. ډایرک زینب رضی الله تعالی فورا د شکر سجده وکړه، په ځمکه پرېوته. الله ستا لاک لاک شکر دی، زما بابا بچ دی. بیا وی زه خپل خاوند نه یم، ابوالعاص خو رانغی، تاسو راغلی هغه در سره رانغی، هغه څه شو؟ زه خو خپل خاوند نه یم، هغه ستا د پلار سره ګرفتار دی، هغه د خپل سخر سره ګرفتار دی، د کافرو د طرف نه بندي شوی دی. الله چې کله کافر ګرفتار شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرامو سره مشوره وکړه، ماله مشوره راکړئ د دې قیدیانو سره څه وکړم، د دوی متعلق څه وکړم. عمر رضی الله تعالی پاڅېدو، د الله پاکه پیغمبره په دې قیدیانو کې زما ماما دی، دې قیدیانو کې زما ماما دی. وی زه خو بړومبې تور راوالم د خپل ماما نه به سر ووم، زما خو دا فیصله ده. او د ابوبکر پکې زوی دی رضی الله تعالی عنه، په دې قیدیانو کې د هغه زوی دی. ګوره داسې غزا وه، ماما د خورۍ خلاف، زوی د پلار خلاف، زوم د سخر خلاف جنګېدو. وی د ابوبکر پکې زوی دی، ابوبکر به تور راولي لومبې به د خپل زوی نه سر ووي. او د الله پاکه پیغمبر ستا پکې یو تره دی، یو دی پکې زوم دی، یو دی پکې تره دی عباس رضی الله تعالی عنه، یو دی پکې زوم دی ابوالعاص. وی ته به تور راولي د خپل تره او د خپل زوم نه به سر ووایي. وی چې مونږ دا ثابته کړو چې د الله سره مونږ دوره مینه لرو چې د الله خلاف کو زوی کې هم به سر وم، کو د الله او د الله د رسول خلاف ماما ودرېږم به سر وم، کو د الله او د الله د رسول خلاف تره ودرېږم به سر وم. چې دا مونږ ثابته کړو چې مونږ د الله سره څومره مینه لرو. ډېره جذباتي فیصله وه، او الله تعالی فیصله خوښه مو وګورئ، الله تعالی فیصله خوښه مو وه. نبی علیه السلام بیا تپوس وکړو، ای صحابه کرامو ماله لږ مشوره راکړئ که نه، دا خو د عمر مشوره وه هغه راکړه، تاسو څه وایئ؟ اکثرو صحابه کرامو دا رای ورکړه چې د الله پاکه پیغمبره فدیه جرمانه به ترې واخلو، دا قیدیان به آزاد کړو، جرمانه به ترې واخلو، ځکه یو خو مسلمانان کمزوري دي، غریبانان ډېر دي، دویم اسلحې ورسره نشته دی. نو چې د دوی نه پیسې والو، دا مسلمانان به پرې ځان له اسلحې والي لږ مضبوط پشي، او دا کم کسان چې نن مونږ گرفتار کړي کېدای شي سبا مسلمانان شي. داسې بیا وشو که نه؟ ابوالعاص رضی الله تعالی مسلمان شو، عباس رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابوبکر رضی الله تعالی زوی مسلمان شو، بیا دا ټول مسلمانان شو که نه؟ د الله پاکه پیغمبره پیسې به ترې والو جرمانه، یو به مسلمان ځان له اسلحې والي، دویم امید د رب نه دا چې په دې کسانو کې ډېر خلک مسلمانان شي. بهرحال نبی علیه السلام د صحابه کرامو هغې رایې ته وکتل، مشوره په دې وشو چې جرمانه او فدیه به ترې اخلو. نبی علیه الصلاة والسلام قیدیانو ته وویل، مکې ته سوال جواب ولېږئ چې تاسو به پسې فدیه راشي، جرمانه راشي چې موږ خو آزاد وو. مکې ته خبر راغی، هر سړي به پیسې لېږلې، چا چې کور کې څه وخت به یې لېږل، خپل قیدي به یې راازاده وو. زینب رضی الله تعالی خبر راغی چې ستا خاوند هم ګرفتار دی ابوالعاص، که ازادول یې غواړي نو پلار له دې فدیه ولېږي چې خاوند دې راازاد شي. زینب رضی الله تعالی په کور کې وګرځېده، خو هېڅ شی داسې قیمتي ونه لید چې لېږلی وی. نو په غاړه باندې امیل و هار و، هغه د غاړې نه راکوز کو، خپل لیور لی دا غاړې هار ورکو، وی دا اوسه زما د طرف نه خپل رور دې آزاد کا، ابوالعاص آزاد کا. بهرحال هغه فدیه ورسېدله مدینې منورې ته، نبی علیه الصلاة والسلام له فدیه راځي، مخې ته ورته کېښودل شي، د الله پاکه پیغمبره دا د پلانکي کافر د طرف نه فدیه راغلې ده، دا قبول کا. نبی علیه السلام به قبول کړه، یا ازاد یې کړه، خوشې کړئ چې ځي مکې ته. یو کافر فدیه به راتله، په آخر کې د
د زینب رضی الله تعالی د غاړې هار راوړل شو، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخې تکي خو دې شو. اذا الله پاک پیغمبر استا غزوم نه دی ابو العاص داغه د پاره ستا لور پیډیا را لګلی دا و چې زما خاوند را آزاد کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هار راوغست امیلو او داسې په لاس کې اړه وراړه، نو بې اختیاره یې د سترګو نه اوښکې روانې شوې، په ژړا شو. صحابه کرام خو فیفونو چې نبی علیہ السلام ولې جاړي، په ژړا شو. وی د الله پاک پیغمبره ابو العاص به موږ هسې آزاد کو، خو ته پرې خفه یې موږ به هسې آزاد کو، فدیه مه اخله که نه، موږ به هسې آزاد کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل نه فدیه خو به یې اخلمه، چې د نورو قیدیانو نه مې واغسته نو د ده نه به یې څنګه نه علمه. نو د الله پاک پیغمبر خفه پسې جاړې ولي. دا خار چې مې ولید ما ته یو وخت رایاد شو، دا هغه خار دی چې زینب زمونږ د کور نه وتله نو زما سره څه نه و، نو زما بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا خار د خپلې مرۍ نه راکوز کړ او زینب ته یې واچو. ما ته هغه ټیم رایاد شو، ما ته خدیجه رایاده شو دې ټیم کې. د نبي علیه صلات سلام د خدیجه رضی الله تعالی سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره مینه وه، ډېره مینه وه. الله چې کله به په کور کې څه شی پوخ شو که نه، نو زر به نبی علیه السلام په کاسه کې راواغستو، د خدیجه رضی الله تعالی چې کومې ملګري وي هلته دا د هغوی کره ولېږئ، دا د هغې ملګرو له ولېږئ. د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و خاله عایشه بیبي فرمایي وی زه د نبی علیه صلات وسلام خوا ته ناست ومه، هغه زمونږ کره راله، وی چې راله د هغې خبرې د نبي علیه السلام په غوږو شو، نبي علیه السلام فورا کېناست، داسې فورا کېناست. ما چې د الله پاک پیغمبر ولې وی چې یاره دا اواز خو د خدیجه په شانتې نه دی، دا خبرې خو د خدیجه په شانتې خبرې دي. داسې نبی علیه السلام د هغې سره مینه ومینه. نو چې کله نبی علیه صلات وسلام دا هار ولیده په ژړا شو، ما ته هغه ټیم رایاد شو چې دا زینب رضی الله تعالی عنها ته خدیجه رضی الله تعالی عنها اچو. بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایل ای صحابه، ای زما صحابه کرامو، که ستاسو خوښی که نه نو دا هار به زه زینب ته واپس ولېږم، که ستاسو پرې رضا یي. ابوالعاص له یې نه ورکومه، خو دا به زه زینب له واپس ولېږم، دا د خدیجې هار دی، که تاسو پرې رضا یې، او که تاسو پرې رضا نه یې نو دا بیا په مال غنیمت کې دی، دا ستاسو د شریکې شی دی. نو صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر موږ د خدیجه رضی الله تعالی عنها په هار باندې بالکل نه بلسو. ابوالعاص هسې آزاد کې زموږ اجازت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ابوالعاص رضی الله تعالی عنه په دې ټیم کې لا مسلمان نه دی. ابوالعاص ته هار ورکو، چې ابوالعاصه دا هار به زینب له ورکړي، خو هغې ته وایه که نه چې دا خو د خدیجه د لاس هار دی، د دې لږ خیال ساته، دا درنه ضایع نه شي، د دې لږ خیال ساته. او بیا تا سره مې لږ سوال جواب دی. نه ابوالعاص یې لږ سیټ ته کړو، ابوالعاصه پرېږدم خو دې پرېږدمه، خو ما ته الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې د مسلمان او د کافر نکاح نه کېږي، نه کېږي. زما لور مسلمانه ده او ته کافر یې، نو داسې به وکړي چې ما ته به زما لور راولېږي، ځکه نور هغه ستا سره پاتې کېدی نه شي، ستاسو لپاره جایز نه ده، ما ته به زما لور راولېږي. ابوالعاص ورته وویل ټیک ده، ستا لور به تا ته زه حواله کړم. ابوالعاص د ځان سره هار واغست او روان شو. کافر خو ګورې د وادي دومره پابند خلکو که نه. زینب رضی الله تعالی مخې ته راوتې ده، خبر شوې ده چې خاوند مې آزاد شوی دی او را روان دی، مخې ته وله استقبال راوتې ده، خیرالي له وله راوتې ده. نو چې ابوالعاص مکې ته راورسېدو، زینب رضی الله تعالی ورسره خیرالي وکړو، خوشحاله شو، خاوند مې راورسېدو چې کور ته لاړو او کور کې څنګه کېناستو. نو ابوالعاص ورته وویلو ای زینب، هو زه نور تا سره نشم پاتې کېدی، زه نور تا سره نشم پاتې کېدی. زینب حیرانه شوه، ابوالعاص بیا رانه چېرته روانې، ته خو اوس رالې؟ نه وی زه درنه چېرته نه ځم، خو ته رانه ځې. زه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې. وی ولې؟ وی ځکه ستا پلار ما ته وویل چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کېږي، ما له زما لور راولېږه. زینب زه دې تا له بابا له لېږم، ته مدینې ته به ځې او زه په مکه کې پاتې کېږم، نوره زما ستا په منځ کې جدایي ده. زینب رضی الله تعالی عنها وفرمایل بیا ابوالعاص زما ملګرتیا نه کوي، مسلمان شه که نه زما ملګری شه، ولې زما ملګرتیا نه کوي؟ ابوالعاص ورته ویل نه ایمان نه راوړه، بچي دې د ځان سره روانه که او زه لاړه شم مکې ته، مدینې ته. نو چې کله زینب رضی الله تعالی عنها روانه شوله او د مکې مکرمې نه راووتله، دغلته یو مقام ته راووته، یو بدبخته و د هغه نوم خبار و. ده چې ولیده چې زینب رضی الله تعالی په اوښ سوره ده او روانه د ځي مدینې منورې ته، نو ده نیزه راواغسته، وی پلار یې زمونږ اویا سرداران مړه کړو او لور به یې د مکې نه داسې په امن باندې وځي، لور به یې داسې په امن باندې وځي. نو نیزه یې راواغسته او زینب رضی الله تعالی په اوښ ناسته او داسې په نیزه وواله، او چې په نیزه یې وواله نو زینب رضی الله تعالی د اوښ نه ښکته راتاوه شوه، په ګټو کې ولګېدله، چې ولګېده مخې ټول زخمي شو، ټول زخمي شوه او په ګېډه باندې یو ماشوم هغه هم ضایع شو،
بیا د مکې خلک راغی خبارې ونیو دا خو زنانه ده موږ خو په جنګ کې زنانو ته څه نه وایو خیر دی پلار زمونږ دشمن دی پلار زمونږ اویا کسان وژلي دي خو دا زنانه ده دې پکې څه ګناه ده چې دې ته ته ده خلکو ترېنه خلاصه کړه زینب رضي الله تعالی زینب رضي الله تعالی خلکو خلاصه کړه دا لاړه مدینې منورې ته ورسېدله نبي علیه الصلاة والسلام تقریبا 6 کاله پس دا ابوالعاص په تجارت باندې ته تللی و واپس راته چې کله واپس راته د مکې د خلکو ډېرې سوداګانې ورسره وي هلته مدینه منوره کې صحابه کرام ونیوو سره د تجارت د سامان د ابوالعاص ونیوه چې ونیوه سامان یې تم واغسته او لاس یې ورله وتړله مدینې منورې ته روان کړو چې روان کړو مدینې منورې ته ورسېدل دوی یاره دلته کې زینب وه چې د هغې کور به چېرته وي دلته به د زینب کور چېرته وي چا ورته وي هغه کور یې دی نو چې څنګه ته هغه کور دی د منډه کړه ځان یې خلاص کړو د خلکو صحابه کرامو نه یې لاسونه خلاص کړو او منډه کړه ډایرکټ د هغې په ورننوت په ورننوتو هلته چې ورننوتو زینب رضی الله تعالی ډېره خوشحاله شو چې ابوالعاص یې ولیدو او دی د ترور زوی هم و د ترور زویه څنګه مسلمان راغلی که نه نه زینب مسلمان نه یم راغلی را تښتېدلی یم را تښتېدلی یم ستاسو ملګري صحابه کرام راپسې دي زینب رضی الله تعالی ور بند چې ور بند کړو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل وویلو زما د ترور زوی هم یي او زما د بچو پلار هم یي بیا درلم دعوت در کوم ایمان راوړه نه راوړم ایمان نه راوړم ټیک ده شپه وتله چې کله د سحر د مانځه ټایم و نو مونځ وشو نبي علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو زینب رضی الله تعالی اواز کوي د الله پاک پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته کوم اواز چې ما واورېد تاسو هم واورېدو اواز خو د زینب نه دی صحابه کرامو ته وفرمایل او د الله پاک پیغمبره مونږ هم د اواز واورېد د زینب اواز دی که نه زینب رضی الله تعالی فرمایي او بابا زیما زینب بچي ولې څه مسله غواړه بابا بیگانه شپه کې ابوالعاص راغلی منکره ابوالعاص راغلی ستا د ملګرو نه چې پټ شوی دی هغه زما په کور کې پناه اخیستې ده خو د الله پاک پیغمبر یو زنانه پناه ورکولی شي که نه شي ورکولی نبي علیه السلام یې ورکولی شي نو ما بیا ابوالعاص ته پناه ورکړې ده تاسو ورته هم ورکوئ نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل هلکه واخورېدل که نه ابوالعاص ته زما لور زینب پناه ورکړې ده نو ما ورته هم پناه ورکړه نو تاسو ورته هم پناه ورکئ تاسو ورته هم څه ورکئ پناه ورکئ نبي علیه السلام د زینب رضی الله تعالی کور ته راغی زینب په لرې رشته کې د ترور زوی دی او په نږدې رشته کې ستا د بچو پلار دی ډېر عزت یې وکړه ډېر احترام یې وکړه خو ګورې خوا ته یې پرې نه دی ستا د ده نکاح ختمه شوې دا کافر دی ته مسلمان یې ځان ته نږدې پرې نه دی زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا ستا حکم سر په سترګو بیا نبي علیه الصلاة والسلام چې بار ته ووتو صحابه کرامو ته وفرمایل یاره زه غواړم چې د ابوالعاص ته دا سامان تاسو واپس کئ او د مکې ته اوسي کو تاسو ورته واپس کئ ورکوئ په مرضی کو نه ورکوئ مالي غنیمت دی صحابه کرامو فرمایل نه د الله پاک پیغمبر موږ ورته سامان واپس کو سامان ورته واپس کو ابوالعاص بیا د زینب رضی الله تعالی عنها رخصتیږي زینب رضی الله تعالی عنها دعوت ورکوي مسلمان شه زه تا ته ناسته یم ما پسې ډېرې رشتې دلته راغلې خو زه ټولې رشتې ټکراوم زه یوه رشته نه قبلوم زه به ستا په انتظار کې ناسته یم دې ته وایي د ښځې د خاوند مینه ابوالعاص ورته وویل زینب نشم مسلمانې دی اسلام نه راوړم بهرحال دی رخصت شو زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل ما پسې په دې دومره وخت کې خفه وي ډېر جداوالی راغی خفه وي ابوالعاص سره ټیټ کړو روان شو چې مکې مکرمې ته راورسېد که نه خلکو ته یې د هغې سامانونه حواله کړو هر سړي ته د هغه سامان حواله شو ای خلکو ما تاسو ټولو ته ستاسو سامانونه در ورسول چې کوم مې وړي وو خلکو ورته او ته ډېر امانتدار سړی مونږ ته پته ده چې ته ګرفتار شوی او مالونه درنه اخیستې شوي خو بیا دې مونږ ته زمونږ سامان راورسو در ورسېدی که نه او ټیک ده چې تاسو ته ستاسو سامان میلاو شو زه مکه پرېږدم او مدینې ته ځمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه مسلمان شوم لاړم درنه الله چې کله مدینې منورې ته راورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام له راغی د الله پاک پیغمبره ابوالعاص یم ابوالعاص ته خو مونږ پرېښودې بیا رالې او د الله پاک پیغمبره کافر تللی وم خو مسلمان رالم ما ته کلمه ووایا او کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله د لاسه یې ونیو
د لاس ونیو د لاس ورله په خپل لاس کې ونیو وی راځه ابو العاص چې د زینب کړه دی بوزما د زینب کړه دی بوزما او زینب رضی الله تعالی عنها راوسته کنه زینب ابو العاص راغله دی مسلمان شوی دی خو زه غواړم چې ستاسو نکاح دوباره وشي چې په خپل ځای پاتې شي ته پرې راځئ د زینب رضی الله تعالی د مخ مبارک تک سور شو په خندا شوله ما خو د دې ورځې انتظار کو چې ابو العاص په کله ما خواله راسي نبی رسول الله سلام بیا یو بل سره نکاح وکړه او پرېښودل په خپل حالت باندې ښځه خاوند او یو کال پس زینب رضی الله تعالی عنها وفات شو یو کال پس زینب رضی الله تعالی عنها وفات شو او چې کله وفات شو کنه نو ابو العاص پس دومره خپه روایت کې راځي ابو العاص په جړل او نبی رسول الله بوله وخت کې پاکولې دومره پس خپه چې ابو العاص په جړل او نبی رسول الله بوله وخت کې پاکولې تسلی به ورکوله الله بیا چې کله فتح مکه وشو کنه فتح مکه وشوله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور چې کوم کافر زخمی کړو خبار ابن اسود